سلامونه وخت مو په خیر. د امریکا، روسیې، چین او پاکستان چارواکي سبا د افغان سولې په اړه یوه غونډه لري. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي ویلي دوی به روانو بین الافغاني خبرو ته د یوې حل لارې په موندلو بحث وکړي. د امریکا دفاع وزیر لوید اسټن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې د افغانستان د سولې بهیر او د خپلو ځواکونو پر ویستلو خبرې کړې دي. د امنیت شورا سلاکار حمدالله محب تر مشرۍ لاندې لوړپوړي دولتي هیئت د امنیتي وضعیت د څېړنې په موخې غزني ولایت ته تللي دي. جلال آباد ښار کې د داعش ډلې دوه مهم غړي نیول شوي دي. ننګرهار ولایت د مطبوعاتو دفتر ویلي چې د داعش ډلې دغه غړي تېره شپه د جلال آباد ښار د 4مې ناحیې اړوند په فارم هډه سیمه کې نیول شوي دي. د افغانستان بانک وايي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او په همدې تړاو له یو شمېر خونو او بانکونو سره تړونونه هم لاسلیک کړل.